السلام علیکم قدرمنو ملګرو د وخت سره سره موږ په خپل چینل د مختلفو واقعیاتو باره کې تاسو سره خبرونه او معلومات شریکو چې په هغې کې عبرتناکې قصې او خبرونه او ورسره د اداکارانو په باره کې مختلف معلومات شامل وي. نن چې تاسو سره کوم معلومات شریکوم هغه د غزل ګل باره کې دي چې غزل ګل ولې پښتو ډرامې پرېښودې او نن سبا هغه چرته ده او په څه حال ده. تاسو به د دې ټولو معلوماتو په اورېدو ډېر زیات حیران شئ چې انسان د وخت سره سره د کوم ځای نه کوم ځای ته رسېدلی شي. د پښتو ډرامو مشهوره اداکاره چې غزل ګل نوم یې دی په خپل وخت کې ډېره زیاته مشهوره وه. غزل ګل د خپلې بېباکې اداکارۍ له وجې ډېره زیاته مشهوره وه چې هر چا به خوښوله، خو دا خبره هم د یادولو ده چې هغې په خپلو ډرامو کې هیڅ داسې بېشرمي نه کوله کومه چې نن سبا کیږي. غزل ګل چې تقریبا د پښتو پخوانو ډېرو ډرامو کې کار کړی دی، خو یو دم هغه د سکرین نه داسې غیبه شوه چې هیڅ چا بیا د هغې په باره کې معلومات نه لرل چې هغه ولې د ټي وي د سکرین نه لاړه او څه وجه وه. خو د کره معلوماتو په بنیاد موږ په دې حقیقت باندې ورسېدو چې هغې د ډرامو په دوران کې واده وکړو او د واده سره ورته خاوند دا شرط ایښی و چې نور به په ډرامو کې کار نه کوي او غزل ګل هم ورسره ومنله چې نور به ډرامو کې کار نه کوي. هغې د تل لپاره ډرامو سره خدای پاماني وکړه چې د خپلې کورنۍ او خاوند ښه خیال وساتي او نور د ډرامو د مصروف ژوند نه ځان وباسي او دې فیلډ سره خدای پاماني وکړي. داسې ویل کېږي چې د هغې اوس ډېر ښکلې کورنۍ ده، ښه ژوند تېروي، بچي دي او د دې مجازي سوشل میډیا یا ډرامو سره هیڅ رابطه نه ساتي. دا وړومبی او اخیري اداکاره نه ده چې د ډرامو سکرین نه تلې ده، بلکې داسې ډېرې اداکارانې سندرغاړې راغلي دي چې هغوی یو ښه دوران هم تیر کړی دی او په همدغه وخت کې د سکرین نه اخوا شوي دي. نو په دغه کې یوه غزل ګل هم وه. د غزل ګل د ژوند باره کې نور داسې حقایق لا تر اوسه نه دي په ډاګه شوي چې د هغې خاوند څوک دی او هغه اوس چېرته ژوند کوي او څنګه ده، خو دومره معلومات تر موږ را رسېدلي وو چې واده یې کړی دی او ښه خوشحاله ژوند تېروي. چې تر تاسو مو در رسول ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي.